که چیرته زه دومره پیسې ونه لرم چې خپله کورنۍ پرې مړه کم د شپې خوب نشم کوی. خو فکر کوئ هغه خلک چې اوس هم په ځوانۍ کې د پلار خیرات ته ناست دي ما سره مساوي دي. فکر کوئ هغه خلک چې اوس هم د مور نه پیسې غلا کوي ما سره مساوي دي. فکر کوئ هغه ځوانان چې اوس هم خارج کې ناست دي او ورور ته زنګ وهي چې زما مصرف راولېږه ما سره مساوي دي. ولې نارینهو ته باید ډیر کار کول ورزده شي. د نارینهو اړوند یوه خبره چې موږ هیروو هغه دا ده چې پرته له ارزښت پیدا شوي یو. ولې انجونې که ښکلا ولري هر فرد یې غواړي. هر خارج کې پروت پیسه داره تیاره دی چې پرې پیسې مصرف کړي او هر کلی کې پروت غریب مجنون یا زر دی چې دوبۍ کې مزدوري وکړي تر څو د هغې ولور پوره کړي. پس د انجونو ژوند اسانه دی خو د یو نارینه په توګه که پیسې ونه لري که کور ونه لري که دنده ونه لري آن خپله کورنۍ دې پروا نه کوي او درته بیکاره وایي نو ته باید د احترام لپاره دا شیان لاسته راوړي کوم چې اوس د ځوانانو لپاره وحشتناکه خوب دی. خو په اصل کې دا زموږ آزمایښت دی او د آزمایښت یوه برخه ده چې باید یې ومنو. ستونزه دا ده چې زما ځوانان پریکړه نه کوي چې څه واوسي. ته کولی شي پریکړه وکړي ډاکټر اوسي، انجینر اوسي، معلم اوسي، بزګر اوسي او تر څو چې پریکړه تا نه یې کړي چې څه اوسي ته هغه شی لاسته نشي راوړی. ما ته ناروغان راځي زه غواړم ژوند مې جوړ کړم، زه خپله هڅه کوم، زه پلان لرم، زه ورباندې کار کوم. کله چې ورته وایم د اونۍ مهالویش دې چیرته دی؟ مغز کې مې دی. د ورځې مهالویش دې چیرته دی؟ نه مې دی جوړ کړی. د شپږو میاشتو پلان دې چیرته دی؟ ولا هغه خو نه لرم. او دوی د عمل په ځای یوازې غواړي دلایل ووایي. بېمعنا دلایل تر څو ځان بېګناه ثابته کړي او فکر کوي داسې ژوند بدلون کوي. تاسو ته وایم ګوره دلته ستاسو اشتباه ده. ګوره دا کار ستا د ژوند د تباهۍ لامل شوی. معمولا مریضانو ته اشتباه وښیم سر ټیټ کړي له معاینهخانې نه وځي او هماغه بې غیرته چې راغلی و د هماغې بې غیرت په توګه د ژوند کولو ته ادامه ورکړي. تنبل او ناکامه خلک فکر کوي تر ټولو ډیر کار کوي. بریالي او باغیرته خلک فکر کوي چې لایم کار کم دی. تنبل او ناکامه خلک فکر کوي چې د نړۍ ټول فشار په دوی دی. بریالي او باغیرته خلک وایي ولې مې ستونزې کمې شوي خیرت خدای. نو د نارینهو ژوند سخت دی، د نارینهو ستونزې ډېرې دي. اما پوښتنه دا ده چې اوسني نارینه څه کوي؟ که ورته حل لاره مو وښایې بیا هم در باندې نیوکه کوي او هر هڅه کوي چې سختیو نه وتښتي. نو ځکه زما ډېر بحث په دوی دی، ځکه دوی باید مخکې له دې چې ناوخته شي د دغه خرس د خوب نه راویښ شي. په هر حال وروستۍ پوښتنه لرم او دا به د وروستۍ پوښتنې په توګه راخلم، بیا یو څو دقیقې لنډې خبرې در سره کوم، نور خدای پاماني کوو. زه پوښتنه دا جالبه ده، وایي ولې تل د سختیو خبرې کوي؟ ولې تل د سختیو خبرې کوم؟ ما خپله ډېرې سختۍ لیدلي او ما ته دا د منلو وړ نه ده چې وګورم یو انسان پرته له دې چې سختي وګوري، پرته له دې چې پوخ شي ما سره ځان مساوي وښایي او یا هیله ولري چې زما د په هغه زړه وسوځي. ولې باید په هغه خلکو زړه وسوځوو چې په ژوند کې له سختیو تښتي او هیله لري چې ریښتینې خوشحالي دوی ترلاسه کړي؟ ما په دې عمر کې تر ټولو ډېرې سختۍ لیدلي، تر ټولو ډېر شیطانانو او دوه مخو خلکو سره مخ شوی یم، تر ټولو خطرناکه پلانونو نه بریالی راوتلی یم او ته اوس غواړې زه کښېنم تا ته ووایم چې نه تا تر ما ډېر زحمت لیدلی ځکه ناکامه یې. که ته زما په څېر زحمت وګورې نو نه ناکامېږي. تاسو چې اوس کوم فرد وینئ زه داسې نه وم. زه پیدایشي ښې خبرې نشم کوی، زه پیدایشي ښه ډاکټر نه وم، زه پیدایشي ښه ژورنالست نه وم، زه پیدایشي ښه ښوونکی نه وم. زه له عادي داسې نه یم پیدا شوی بلکې د داسې کېدو لپاره له جهنم تیر شوی یم. له شیطانانو سره مې ډغرې وهلي او زه فکر کوم حق مې دی چې باید وستایل شم. او هر هغه چا چې دا ستونزې نه دي لیدلي، خپل وخت یې ضایع کړی، تسلیم شوی دی، باید کینې ومني چې تر ما کمزوری دی، باید ومني چې دوی تر ما بې همته دي چون سختۍ یې نه دي لیدلي. که زه بیکاره شم شپې خوب نشم کوی، که چیرته زه دومره پیسې ونه لرم چې خپله کورنۍ پرې مړه کم د شپې خوب نشم کوی. خو فکر کوئ هغه خلک چې اوس هم په ځوانۍ کې د پلار خیرات ته ناست دي ما سره مساوي دي؟ فکر کوئ هغه خلک چې اوس هم د مور نه پیسې غلا کوي ما سره مساوي دي؟ فکر کوئ هغه ځوانان چې اوس هم خارج کې ناست دي او ورور ته زنګ وهي
چې زما مصرف راولېږه ما سره مساوي دي. ما ته ذهني شکنجه، درد، دا راته شکنجه او درد نه ښکاري. ما تل له ستونزو ډک ژوند یوازې دې لپاره درلوده چې ډلو کې نه وم، احزابو پورې محدود نه وم، د نورو لپاره مې خپلې خبرې نه دي سانسور کړي، د نورو په څیر چاپلوس نه وم، د نورو په څیر دوه مخی نه وم او نن هم نه یم. ځکه خو نن هم هره ورځ د یوې نوې حملې سره مخ یم، خو زه نشم کولی د یوې شېبې لپاره هم فکر وکړم چې د ذهني ویرې له امله ځان بدل کړم. نشم کولی هره ورځ کینم د نورو بې ځایه خبرو ته وخاندم چې مقام راکړي، تر نیمې شپې لډو وهم چې راباندې رحم وکړي. تاسو ما په ژوند کې یوازې دوه حالتو کې لیدلی شئ، یا جګړه کې یم یا هم ستونزې حل کوم. په همدې وروستیو کې زه له 3 سترو جګړو بریالی راستون شوی یم. ما په یوه اونۍ کې د 50 خلکو شخصي ستونزې معاینه کې حل کړي. نو آیا زما ژوند له سختیو ډک نه دی؟ دی. آیا زه یې په اړه شکایت کوم؟ نه، چون زه خدای همداسې پیدا کړی یم او ویاړم چې باید همداسې پاتې شم. زما په اند د غلامۍ نه د ځان خلاصولو تر ټولو ښه لاره په خپلو حواسو کار کول دي. ما ته مهمه نه ده چې خلک څه وایي، که راته وایي د باندې تباهي ده، وطن تباه شو، فلان او بستان، خو زه باید سوله کې اوسم. ځکه ورختایي د غلامۍ دروازه ده. ځکه کله چې نورو انسانانو ستا باور په ځان له منځه یوړ، نور نو ته ادامه نشي ورکوی، نور نو ته د دوی غلام ګرځېدلی. که داسې ورځ راغله چې ودې لیده ظلم کیږي، خو پوهیږي چې ستا د مشر لخوا کیږي او سترګې دې پرې وړاندې کړې، نور نو ته نوکر یې. اوس وینئ یو فرد چې بل کنټرول کوي، هغه فرد نه ورته وایي، مثلا یو مثال در کوم، که هغه فرد نر ته وایي چې ښځه دی ښه ښځه نه ده، او که ته نن ورسره کینې سبا ته به تا سره مشکل پیدا کی، نو دا سړی مني. او د همدې لپاره د غلامۍ لوبه د نسلونو لوبه ده. زموږ مور او پلار له بیکارۍ ډار شوي وه، ځکه خو نن موږ مجبوره یو چې په دفتر کې یو بد مشر راباندې هر کار چې کوي ویمنو. نن موږ د یو بد مشر هر کار ته سر خورو، ځکه فکر کوو چې مور و پلار مې وایي وظیفه سخته ده او موږ باید دا وظیفه له لاسه ورنکړو. سبا زموږ اولادونه دا رانه زده کوي او په پټو سترګو هر ظلم مني. نو زړه مو چې ماته څه وایاست، زړه مو چې راپسې څه لیکئ، خو کوم څه چې زه وایم او که ورته نه متوجه کیږئ نو تاسو تباه یاست. ذهني غلامي په شدت سره مخ په پراخېدو ده او دا غلامي تر ډیره د کلتور په نوم، د رواج په نوم، د مشرۍ په نوم، د کار په نوم، د پیسو په نوم او په هر هغه نوم په موږ منل کیږي چې یا یې موږ نه لرو او یا غواړو چې وی لرو. ښځې مو باید کنټرول کوي، ځکه دوی د غلامۍ اجنډا ته زر تسلیمیږي. زه انجونې ناروغانې لرم چې احساساتي برخورد لري، په ډېرې سادګۍ سره فکر کوي چې ژوند دې تباه شوی. کله چې ورته وایم نوی نظام در باندې څه کړي، ته دوی رښتیني ژوند کې هېڅ هم نه دي شوي. خو افغانستان کې ځینې سوشل میډیاو کې خبرونه دي چې دوی هغې ته ناستې دي، دوی یې ویرولي، دوی یې خفګان ته مجبوره کړي او د هغوی لپاره پرته له لامل له ټولو نارینهو نفرت لري. اوس فکر وکړه، یوه ښځه چې په کور کې د غلامۍ د پروګرامېدو خپرونې او فلمونه ویني او همدا ښځه د خپل کور مشري لري، نو د دې اولادونه به راتلونکي کې څنګه وي؟ نو زه تر ډیره په میرمنو غږیږم، نن په داسې حالت کې چې نه غږیږم ځکه نه غواړم زما له خبرو غلط برداشت وشي، اما دوی باید پوه شي چې رښتینی او تخیلي ژوند ترمنځ توپیر دی. دوی باید پوه شي که یې په خپلو حواسو باور د لاسه ورکړ نو د دجالي سیستم غلامي شوي دي. که زه ماشومان ولرم، خپلې میرمنې ته وایم ګوره، یا موږ د خپلو ماشومانو په مغزو کار کوو یا یې دجالي سیستم ته بیایو، یا به موږ د خپلو ماشومانو مغزه کنټرولوو یا یې رانه دجالي سیستم کنټرولوي. هر انسان د یو چا یا د یو شي لخوا پروګرام شوی. که مې زه پلار نه وم پروګرام یا تربیه کړی، فکر کوئ ما به اسلامي نظریه لرله؟ ولې زموږ افغانان بېدینه کیږي په داسې حالت کې چې پلار یې جهادي و؟ ځکه دوی کورنۍ کې د غلامۍ اجنډا ته تسلیم شوي، ځکه دوی په خپلو حواسو باور له لاسه ورکړی. نو که ستاسو میرمنې ستاسو لخوا نه ذهني نه تقویه کیږي، ستاسو لخوا پراخ فکر نه ورکول کیږي، ستاسو لخوا ورسره مثبتې خبرې نه کیږي، نو دا کار څوک کوي؟ د
د سیریال نجونې، د فلمونو مشهوره څیرې یا دروغجن خبرونه. که مو د میرمنو داسې حال نو د اولادونو به مو څه حال. نو تاسو باید په خپلو حواسو باور له لاسه ورنه کوئ او باید ذهني غلام نشئ. نو ستا د کورنۍ حال به بهتره وي. ځکه که ته ښځه وډاره کې ماشوم ډاریږي، او که ښځه او ماشوم وډار شو د کور نارینه ډاریږي. د نارینه ډارول سخت دي، ولې د ښځو ډارول اسانه دي. څومره خلک چې د نوي حکومت له راتګ سره وتښتېده، پرېکړه د چا وه؟ نارینه تېښتې ته نه وه خوشحاله، د ښځو لخوا وډارول شوه. اوس بهر کې پریشانه پراته دي. نو زه نه غواړم د چا احساساتو ته ضربه ورسوم، خو که زما پیام ته وګورې غواړم درته وښایم چې د غلامۍ ریښې له کومه ځایه پیلیږي او څنګه یې تاسو باید ممانعت وکئ. د غلامۍ ریښې له دې پیلیږي چې تاسو په خپلو مغزو باور له لاسه ورکئ او د نورو خبرې ومنئ. کمزوري نارینه مو له موخو لرې کوي، ځکه دوی مو ژوند کې درد ډیروي. اوس فکر وکړه ته داسې یو نر چې باید په اوسنیو شرایطو کې ژوند وکړي. د اوسنیو شرایطو نه د راوتلو لپاره ځواکمن ماغزه باید ولري. که چیرته د اوسنیو شرایطو نه د راتللو یا راوتلو لپاره ځواکمن ماغزه نه لري او د مبارزې لپاره ستر زړه نه لري، هر څه د زړه ماتوي، هر څه ته خفه او پریشانه وي، هر څه لپاره ژاړي او چیغې وهي، نو څنګه ښه انسان اوسېدی شي؟ څنګه کولی شي په ما ښه اغېزه ولري؟ د ښه کار د کولو لپاره ته باید ښه انسان اوسي. او که ته ښه انسان یې نو باید له ډېرو ستونزو سره مخ شوی اوسي چې د ارامتیا اوج ته رسېدلی وي. کمزوري خلک بد کومنټ کوي، کمزوري خلک تور لګوي، کمزوري خلک چټیات وایي، کمزوري خلک نیوکې کوي. اما ځواکمن خلک چې زما خبرې اوري ټول یې راسره مني، چون له دې سختیو چې زه تیر شوی یم دوی هم تیر شوي. اما کمزورو خلکو ته چې کم عقل هم کیدی شي دا چټیات اوسي. او زه نه پوهېږم په اوسنیو وختونو کې ولې باید ښه انسان کمزوری معرفي شي. له ځان نه دفاع نه کوئ، وایي ولا زه خو ښه انسان یم. نور دې له دندې وباسي، وایي چې ولا زه خو ښه انسان وم ځکه یې له دندې وباستلم. نور دې حق خوري، په مړو سترګو ورګوري، وایي چې ولا زه خو ښه انسان یم، د هغوی په څېر بې عزته کیدی نه شم. ته تر هغې ښه انسان نه یې تر څو له خپل ځان د بدو په وړاندې دفاع ونه شي کوی. نو زه وایم هر ښه انسان باید ځواکمن وي، هر ښه انسان باید پوهي، هر ښه انسان باید د بدیو له لوبو سره اشنا وي. او دا هغه وخت کیدی شي چې ته کمزوری انسان نه اوسې. هیڅ کمزوری انسان ښه انسان نشي کیدی. نو په نارینه کې د ځواک اړتیا ډیره شدیده ده په اوسنیو حالاتو کې. او څومره چې تاسو د ژوند له حقیقت سره مخ کیږئ هغومره زما دا خبره تاسو ته روښانه کیدی شي. متاسفانه هلکانو باندې جنسي تیری شوی د هغوی لخوا چې ځواکمن وه، چون دوی نشو کولی خپله دفاع وکړي. د یو نارینه په مخ کې د میرمن سره زیاتی شوی او د هیڅ هم نشو کولی چون کمزوری و. نو ځوانان باید ځواکمن وي. او زه دلته یوازې د فیزیکي ځواک مثال درکوم نه، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ذهني ځواکمنتیا ولرئ.